بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، خوږو ملګرو او خوږو پښتنو، د علم او ادب د حقیقت او معرفت دوستانو مینوالو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني یا د روشنفکرۍ او روشندلۍ مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله. زه نسیم ماکو ستاسو په درانه چوپړ کښې حاضر یم. ګرانو اوریدونکو، په مخکنۍ جلسه کښې موږ د هویت پېژندنې خبره کړې وه. په دې هکله به یو څه لږ معلومات و تاسو ته اضافه هم درکړو. خپل هویت پېژندن یا خپل هویت ساتل یا خپل هویت روزل دا د هر قوم او د هر قبیلې حق دی، مسلم حق هم دی. د جهان قومونه او ملتونه خپل هویت پېژندنه او خپل هویت ساتنه او خپل هویت روزنه باندې په جدیت سره کار کوي. هغه خپل یو شرعي او انساني او بشري وظیفه ګڼي. ولهذا دا مسله یو اساسي او بنیادی مسله ده، لازم او ضروری ده، واجب ده د هر قوم دپاره چې خپل هویت پېژندنه وکړي. هویت حقیقت څه شی ده د یو انسان، د یو قوم؟ هغه دغه قوم ژبه ده، دغه قوم مکتب دی، تاریخ دی، اتلان دغه قوم دی، جغرافیه دغه قوم ده، بیرغ دغه قوم دی، دین دغه قوم دی. دا هغه ظاهري هویت دی او حقیقت دی. یو باطنی هویت او حقیقت دی، هغه بل بحث دی، بیا خپل وخت باندې به وکړو. نو ټول جهان او ټول نړۍ متفق دي او اتفاق لري په دې مسئله کې. یعنی هر قوم او کار کوي چې دغه د هویت پېژندنې او د هویت ساتنې او د هویت روزنې کاروان تر منزل ورسوي. متاسفانه ډېر د افسوس ځای دی، پښتانه قوم بیا د دې قومونو څخه استثنا دي. هغه په خپل هویت پېژندنه کښې او ساتنه کښې او روزنه کښې سره مختلف دي. د پښتنو پوهان او د پښتنو عام خلک، لو برخه خلک، هغه په دې باور دي او په دې اعتقاد دي چې د پښتنو ملایان هغه د دوی سره هم فکر وو، هم ځله نه دي په دې مسله کې. د پښتنو پوهان وایي د پښتنو ملایانو د پښتو هویت یو واره په تاریخ چې پر مغولو باندې خرڅ کوي، د پښتنو هویت خراب او ویران کوي، او پښتو ملایان په دې اراده او فکر دي چې پښتانه محو کړي، پښتانه هویت ختم کړي. او اوس د پښتنو پوهان دا خبره هم کوي چې نن د افغانستان مشري او رهبري د ملایانو ولاسته ولېدلې ده. ملایان اراده لري او غواړي چې د پښتنو هویت یو عربي هویت ځینې جوړ کړي، یعنی پر عربو یې خرڅ کړي. دا یو اختلاف دی چې لیدل کېږي، یو درز دی چې د پښتنو په مابین کې موجود دی. د دې درز او د دې اساسي مشکل رغول او اصلاح کول دشواره کار دی، سخته مسله ده. راسئ چې راویښ سو. د نسیم ماکو ادبي او عرفاني مکتب هم په دې غرض او په دې نیت باندې کار کوي او خبرې کوي چې پښتانه راویښ کړي او پښتانه پوه کړي او روشندله او روشنفکرې کړي او خپل عیبونه او خپل نقصانونه وپېژني او هغو ته اصلاح وکړي. هغه د پښتنو پوهان دا خبره او دا مکتب چې دی په دې کې هم ترخی خبرې کېږي، هم خوږې خبرې کېږي. چې ترخه نه وي د خوږو قدر به هم نه وي. د مریضانو دوا ترخه ترخه دارو دي، د ناپوهانو دوا ترخې ترخې خبرې. موږ به هم ترخی خبرې کوو، په خپل پښتنو ته هم به خوږې خبرې کوو، او خوا بدۍ دې هم نه وي، څوک دې هم نه خفه کېږي زموږ څخه. ولې زموږ هدف دا دی چې خپل خلک راویښ کړو، خپل خلک راپوه کړو او خپل خلک د نړۍ په سطح باندې روشن فکره او روشندله خلک ځینې جوړ کړو. بیا که دا خبرې پر چا ښه لګېږي که بدې لګېږي، دا قضاوت پر هغه خلکو باندې. نو د پښتنو پوهان
دا غوښتنه کوي او دا هیله لري چې ملایان دي د دوی هویت ته کار وکړي، د دوی هویت نه خرابوي. دلیل د پښتنو د پوهانو دا دی، هغه مکتبونه چې هغه پوهنتونونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه اوس په دیني مدرسو بدل شوي دي. دا خپل د دې دلیل دی چې مکتب نه مني مولا، دا دلیل دی وای چې ژبه نه مني. او بل دلیل دا دی اتلان د افغانستان نه مني د پښتو ملایان. د حضرت عمر رضی الله عنه بس کچیر وسی د غستاین او تعریف کچیر وسی دا ثواب بولی او دا خیر بولی، او کچیر د احمد شاه ابدالي باس وسی دا ناروا بولی. حضرت دی حضرت عمر عربي هویت لري، هغه قدرمن انسان دی، بلکې جهان دغه د سیاست او دغه د پوهنې څخه استفاده کوي. خلیفه د پیغمبر دی او هغه ډیر خدمتونه کړي دي و د اسلام ته او عربو ته، د عرب او مکتب ته ډیر خدمتونه کړي، د عربي هویت ته ډیر خدمت کړي چې هغه غوښتل چې عرب جهان اسلام ټول هویت بدل کی، عربي هویت جوړ کی. خو د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي، څوک بد هم نه وایي چې حضرت عمر صاحب قدردانه سړی دی، په ټول فرص سړی دی، بشپړ سړی دی. امرال ودیته احمد شاه ابدالي هغه زموږ د افغانستان زموږ د پښتنو د اتلانو څخه وتلی اتل دی، هغه لوی امپراتور دی، هغه د ایران پر نسبت ایران، پاکستان، هندوستان، تاجکستان په ډیرو کې شروع هغه وضوی 50 کال امپراتوري کړې ده. هغه خپل ادیب دی، هغه خپل شاعر دی، هغه خپل د پښتو د هویت لپاره ډیر کار کړی دی، دغه خبرې موجود دي. په کار ده چې موږ پښتانه د دې خپل اتل چې زموږ د هویت یو برخه ده دا هم خپل پښتنو ته وروپېژنو، د دې نوم هم ژوندی وساتو، لکه بل څراغ داسې ژوندی وساتو. تو احمد شاه بابا تاسو د پښتو څخه واخلئ نو د پښتو په هویت کې بیا ډیر کمی راځي، ډیر نقصان راځي. مثلا نور ډیر داسې اتلان د پښتو په مکتب کې که تاسو سلیمان ماکو ځینې واخلئ د پښتو مکتب بیا نیمګړی پاتېږي، ولې 800 کاله په مخکې هغه د پښتو هویت ثبت کوي، ضبط یې کوي. بله د پښتو ټول شی هغه کار ورته وکړي، هغه یو لار موږ ته جوړه کړه. که دا زموږ د هویت څخه وباسي زموږ هویت بیا ناقص او نیمګړی پاتېږي. دا لار ته موږ ادامه ورکوو، دا ډېر زموږ د نیکانو لار ده. سلیمان ماکو لوی ولی الله تیر سوی دی، هغه ادیب و، شاعر و، لیکوال و، هغه مؤرخ و، هغه مکاره سړی و، هغه چې 800 کال په مخکې خلکو خبرې نه وي دغه خبرې نوشته کولې، تذکره اولیاء کتاب جوړوي، مکتب جوړوي. د دې څخه څوک انکار نشي کولای. او بل پښتو ادب او فرهنګ، پښتو ژبه، پښتو بیرغ د پښتنو، خاور د پښتنو، دا ټول سره یو ځای کې دا یو هویت دی د پښتنو. نو ملایان ته د پښتو پوهان دا ګوته نیسي چې دوی متهم په دې دي چې د پښتو هویت یا ور خرڅ کړي پر مغولو په وخت کې. زموږ پښتنو ډیر د جهان وشاته پاتې شو ځکه چې ټول شی مو خرڅوي دی. او اوس بیا ملایان په دې اراده دي چې بیا دا هویت پر عربو خرڅ کړي. دا دوه اتهامه، دا دوه سواله ملایان ته متوجه دي، دوی باید حاضر سي جواب ورکړي خپل پښتنو ته. دویم د پښتنو څخه یو پارچه دی، یو برخه دي، دوی باید د خپل پښتنو سره صلح وکړي، دا مشکل حل کړي. که دا مشکل حل نه کړي زموږ عاقبت، زموږ آینده د خطر سره مخ ده. دلیل دا ده چې ملایان عربي تدریسوي په خپل مدرسو کې، په دیني مدرسو کې فارسي تدریسوي، خو دا معلومه ده چې دا پښتو کې هویت کې یو عیب سته، یو نقصان سته، یو کمبودي سته، یو مریضي سته. یا د راسي دا پښتو هویت باطل اعلان کړي چې موږ خپل هویت هغه دوی چې وایي عربي هویت جوړ کړو یا فارسي هویت جوړ کړو. که چیرې عیب نشته پکې کې نو دوی دي خپل هویت د پیژندنې دپاره، د ساتنې د روزنې دپاره دې راسه کار وکړي، د نور پښتنو سره یو ځای سي. زموږ هویت
د پښتنو هویت د دین سره مخالف نه دی، د مذهب او د اسلام سره مخالف نه دی، هیڅ ټکر نه دی. اما که څوک دا دوه لارې مستقل بولي او دا دوه نظر مستقل بولي، دا یو اشتباه فکر دی. هیڅ وخت دین د اسلام د چا د هویت سره کار نه دی، هغه سره مخالف نه دی، بلکې هویت اساسي مسله د فرض د فرایض د چار څوک خپل هویت تحفظ وکي، ساتنه وکي، روزنه وکي، شناخت او پیژندنه وکي. ته چې د خپل ځان خبر نه په معنا کې لرحمان خبر نه، د خپل مکتب د خپل تاریخ نه خبر، ته لیویل انسان خبر نه، نو دا خو به یو حیوانیت ثابت کی چې یو سره خپل د ځان خبر نه وي، خپل د هویت خبر نه وي. پښتون قوم ښه هویت لري، سالم هویت لري، ښه تاریخ لري، ښه اتلان لري، ښه ژبه لري. پښتو په ټول پوره ژبه ده، د علم ژبه ده چې دا بیا د ځانه باس لري. زه تاسو ته لنډ مثال په تور وایم. لمونځ کلمه چې موږ پښتانه کاروو، فارسی نماز کاروي، عربان صلات کاروي. تاسو وګورئ په دې معنا کې کومه یو ډیره قیمتي معنا. لمونځ لمانځنه د خدای، قدر احترام د خدای، وای د خپل میلمه لمانځنه وکړه. لمانځنه څومره ښه معنا پکې په نماز صلات کې دا معناګان نشته. زموږ پښتو کې هیڅ اشکال نشته، خو مشکل دا دی چې دا دومري د اختلاف باعث د دې سوي چې موږ د خاور سره خاور سو، موږ بیچاره سو. نو راسي مکتب او مذهب دواړه سره ګډ کو. کچیر دا مولا صاحب، دا مولانا صاحب د خپل مکتب سره او مذهب نه ګډوي او دا دین او اسلام او مذهب په مکتب کې نه زده کوي، نو دا یو نو اختلاف ته میل کول دي، دا اختلاف ته ترجیح ورکول دي، دا بلکې دشمنی ده د خپل خلکو سره، د خپل مکتب سره. خو پکار دا چې دا مشکل حل سي، اصلا د دې خبرو ضرورت پیدا نشي. قوم چې هر څه غواړي هغه ورکول سي. د قوم حق دی چې خپل مکتب، خپل ژبه، خپل هویت، خپل حقیقت، خپل تاریخ او خپل بیرغ او خپل اتلان او خپل ټول شی ولري. په هغه سره دی اصل دی، په هغه سره دی ځانګړی کیږي، په هغه سره دی مستقل بل کیږي. کاغه نه خو به هیڅ کچیر زموږ د پښتنو هویت ضعیف سي، لکه و چې زه پم دی کم رنګ سي، حتما به دا د بل چا رنګ اخلي، حتما به دا ورکیږي. بیا د یو تعداد پوهان پښتانه په دې مسله کې کار کوي، کنه دا موږ د لاس وتلی و دا کار. زموږ هویت به یا عربي وای، یا به فارسي وای، یا به اردو وای، یا به هندي وای. خو دغه سمسوس زموږ ډیر پښتانه فارسي او هندي هویت اخیستی، اوس دا رنګ اخیستی دی. خو په هر حال دا خبره د پرون جلسې سره ارتباط درلودی او نن شپږم مطلب دی چې هغه به و سر وو د پښتنو په دیني مدرسو باندې به څارنه وکړو او د دوی حال به هم د ځان وکړو چې دوی د پښتو هویت سره څه مناسبت لري، څه حالت لري، څه ارتباط لري، او عین د پښتو هویت روان دی په مدني مدرسو کې، قبل هویت روان دی. د پښتنو د قام او قبیلې د دینی مدارسو نصاب یقینا په صراط مستقیم باندې نه دی. همدغه وجه ده چې د پښتنو دینی زده کوونکي ترقی او پیشرفت نه کوي، ځکه دینی زده کړه په حقیقت کې یو تخصص دی، ولهذا دغه مقدس تخصص باید چې په خپل مناسب وخت شي وویل شي. اما موږ پښتانه یعنی موږ ملایان دغه دینی تخصص قبل الوقت وایو. د خپل یو لوی اشتباه ده، د داسې اشتباه اصلاح کول پکار دي. یعنی د هر ژبې وزده کوونکو ته پکار ده چې اول په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړي، لیکن د مورنۍ ژبې د زده کړې دوره عیناً د طفل د کوچني د شیرخورۍ دوره ده. هر کوچنی باید 2 کال د خپل مرشدي وروي لازما او ضرورا. بیا به 2 کال څخه دی به جلا کیږي، بیا به په نورو خړو باندې د شروع کوي، نور خواړه بخوري. ژبه مور سړی په مثل د رضیه دی، شیرخورونکی دی چې د رضا مدس و تیره وسپتیما. هیڅ وخت هیڅ عاقل هیڅ ملت کوچنی ته د کوچنتوب په وخت کې، د ماشومتوب په وخت کې، د وړکتوب په وخت کې بیره د مرشدو بل شي تجویز نه ورکوي.
یا د مور غیږ یا د مور تی، په دې 2 کال کې. پس د دې څخه بیا سړی جلا کیږي. حد اقل د دې لازمي دورې مدت تر 12 کلونو پورې باید چې وي 12 کاله. ځکه زده کوونکی په خپل مورنۍ ژبه کې مطالب په ډیر اسانۍ سره زده کولای شي. کله چې زده کوونکی په خپل مورنۍ ژبه کې ماهر او متخصص او پر خپل ژبه باندې مسلط سو، اوس زده کوونکی د بل ژبې د زده کړې تخصص او توان خامخا پکې پیدا کیږي. تر مخ د دې د بل ژبې د زده کړې توان ډیر پکې کم وي. همدغه وجه ده چې زموږ دیني زده کوونکي منجمد پاتې سول، یعنی نه د عربي ژبې او مکتب ماهران سول، نه هم د پښتو ژبې او مکتب ماهران سول. عجب 2 هویت په یو سړی کې نشي کېدلی. 2 حقیقت ما تاسو په مخ کې وویل، زموږ مغزه پښتانه دي. پښتو تدریس او تعلم او ورشول په اسانۍ سره جذبوي او ثبتولای شي. پردی ژبه په دې اول حالت کې ډیر ګران دی، هغه پری وي نه ثبتولای. نو دا 2 حالت پیښ شو، نه بلبل شو نه کوتره، ترمیان پاتې شو شوپره، د اردواړو تر مابین شو مغزه د سو بچ ډبره. دا تر مابین پاتې شو، منجمد پاتې شو. نه مهارت په پښتو کې پیدا شو هویت کې، نه مهارت په عربي هویت کې پیدا شو. د پښتنو مغزه به کله شنه سي خدایا دا شیرین عمر زموږ تیر سو بې ځایه، عمر ولاړ تیر سو. که مغز شین سي خامخا شاخو سمر کړي، دا مسمر باغونه خوان کوي لورایا. که موږ هر مملکت و هر وطن ته سر ورښکاره کړو، د هغه وطن د خلکو پوهنه دغه وطن د شعرونو څخه معلومیږي. د عاقلانو عقل په خپل شعرو کې لکه بل څراغونه زولیږي. تاسو عربي کې شعرو ته سر ورښکاره کړئ، هغه د خپل مملکتو څخه جنتونه جوړ کړي دي. عجب. تاسو د افغانستان ته سر ورښکاره کړئ، قبرستان د افغانستان، ویران د افغانستان، خرابت افغانستان. دا د دې دلیل دی چې د دې مملکت خلک مغز او عقل تر اوسه نه دي شین سوی. دا عقلی مرضی لري، عقلونه مریضان دي، فکرونه مریضان دي، دا عیب و نقصان موجود دی. دا دلیل دی، دا سند دی، دا شعرونه چې زموږ خلک د ماښام ډوډۍ نه لري، نشي پیدا کولی، وږي څرخي، سالم جوړ کالی نه لري پر بدن باندې، سالم څپلې نه لري، پاک بدن نه لري، آرام خوب نه لري. دا د څه شي دلیل دی؟ دا زموږ د ناپوهۍ دلیل دی چې زموږ مغزه تر اوسه نه دی شنه سوي. عجب. څه ووایم چې 18,000 عالم دی، هومره یې ژبې زده کړه چې پښتو دې کړه تمیمه. ژبې زده کېدل د دنیا ژبې ګر زده کړه کمال دی، هنر دی، اما خپل ژبه چې یې روي دا خو بې کمالي ده، بې هنري ده، دا خو عیب دی، دا خو ناپوهي ده. خپل ژبه چې تمام کړه، په خپل ژبه کې چې ماهر سوي، تمام سوي، بعد غزه نور ژبې زده کړه. چې په پښتو ژبه خوشحالم په دنیا کې، ځکه خوند کوي شعرونه په پښتو ژبه سمیمه. پښتو ژبه د فرهنګ کور د هر پښتونه، په داتون کې پښتانه واړه دي مقیمه. دا سوال خلکو ته پیدا دی چې پښتون څه معنا؟ پښتون پښ وغه نه پس کښلو ته ویل کېږي، ساکښلو ته ویل کېږي. پښتو کې موږ وایي پلانې پښ کوي، بس که پښ وایي. پښتو یعنی پښتو خبرې. پښتون هغه کور ته ویل کېږي، وغه ځای ته ویل کېږي، وغه جغرافیا ته ویل کېږي چې پښتانه ژوند پکښې کوي. د پښتنو کور، پښتون د پښتنو کور. مثال میږتون د میږانو کور او ځای، کتابتون د کتابو کور او ځای، درملتون د درملین د دوا کور او ځای، یختون چې فارسیان یخشال ورته موږ یختون ورته وایو، دا کلمه مایشه ده، د یخ ځای. ډېرې داسې کلمې موږ لرو. بله پښتون یعنی هغه جغرافیا په هغه سرزمین چې پښتانه ژوند کوي، دا د پښتنو کور کېږي. چې په دا تون کې په دا کور کې پښتانه واړه دي مقیمه، دا زموږ مشترک کور دی، زموږ جغرافیا. مورنۍ ژبه یوه برخه زموږ د وجود ده. ژبه قومونه سره یو کړي د هره سیمه.
ژبې دا حکمت لري چې ملتونه قومونه سره یو کوي. دا زموږ د وجود یوه برخه ده، دا زموږ روح دی، دا زموږ د مور روح دی راغلی او موږ ته نقل شوی دی. که ژبه مړه سي خامخا قومونه مړه سي. د پښتو ژبې تدریس بند کړ مغول غلیمان. د دنیا ژبې که ته واړه زده کړې د خپل مورنۍ ژبې خوند نه کوي نسمه. خو دا 19 مصرع ما په دې باب کې ویلي د ژبې باب کې، خو داسې قطعه مې ته راوړي په آخر کې به ګرد بیا تاسو ته ووایم. وخت قسم کم دی، دغه مطلب خو اوږد دی. 5م مطلب باسې اوږد دی، هغه به انشاءالله بیا بله جلسه کوو. خو په هر حال ګرانو پښتنو مینوالو، خدای دې وکړي چې تاسو هغه غرض او هدف چې زموږ د مکتب دی چې هغه ستاسو یوښول دي، ستاسو پوهېدل دي او ستاسو روښانفکري او روښاندلي ده. راسې چې ویښ سو، خپل عیبونه اصلاح کړو، خپل غلطي اصلاح کړو، دوګانګي اختلاف ختم کړو، راسې یو موټ او یو قوت سو، یو قوم سو او یو ملت سو. لکه د جهان خلک چې یو قوم او یو موټ او یو ملت یې، موږ هم دغسې یو قوم ملت سو. ناپوهي څخه باره لاس په سر کو، ناپوهي پرېږدو. هوښیار په خپل هوښیارۍ غر ماتوي، هوښیار په خپل هوښیارۍ غر ماتوي، نادان په خپل نادانۍ سر ماتوي. د نادان سره ته هیڅ دښمني مه کړه، خپل خوینه دښمن د قمر ماتوي. ناپوهي زموږ ملا ماته کړې ده، زموږ ژوند یې فلج کړی دی، زموږ هر څه یې زموږ د لاسه ورکړي دي. موږ یې اخیستي یو د بل مریان او غلامان یو، در په در پارچه پارچه یو، اواره یو. کله په دریابو کښې ماهیانو خوړلي یو، کله په دښتو کښې چغالانو شرمښانو خوړلي یو، کله په ځنګلو کښې لیوانو خوړلي یو. چا پر سر ولیو، چا پر قمر ولیو، چا پر لاس و پر جګر ولیو، هر چا زورولي یو. دا ټوله عامل، دا ټوله دلیل زموږ خپل د بې اختلافۍ او د ناپوهۍ دی. پښتانه دغه دوه کلي عیبه لري، اختلاف پکښې کې سته او ناپوهي پکښې کې سته. خدای دې وکړي چې دغه دوه عیبونه زموږ څخه خدای واخلي. وخت د دې را رسېدلی چې راسئ سره متفق او متحد سو، همدل او همزړه سو، او د پوهنې وخت راغلی. جهان د پوهنې پر مخ روان دی، جهان بل ډول ترقي لري په هر باب څخه، په هر نګاه څخه. اما موږ تر اوسه پورې واغه زاره د ګلو په اولۍ کښې ناست یو، د پسو پوچ هم نه راماسره کېږي چې ور په بل کړو، او هغه خالي ډوډۍ هم په سختۍ راماسره کېږي. په کال کې یو جوت کالي هم نسو کولی. زموږ د افغانستان د خلکو حال او وضعیت دغه شکل دی. عجب هر څه موږ لرو، پر ګنج ناست یو، وږي یو، واقعا پر ګنج ناست یو، وږي یو. عزیزانو، وږي انسانان هغه هم کافران کېږي، هم سپکېږي. وږي انسانان هېڅ ځای ته نشي رسېدلی. امنیت او ثروت دا دوه ډېر اساسي اصول دي په قرآن کې. فراغت د زړه د معاش څخه چې زړه دې فارغ وي، ډوډۍ پراخه درسي او امنیت موجود وي، نو ته بیا ترقي کولی سي. دا د سعادت په لار کې تا ته کومک کوي. دا دوه شیان په افغانستان کې جنگ ختم شوی دی، وایي امنیت راغلی. خو جنگ دوه قسمه جنگ د عزیزانو، یو د اسلحې جنگ دی، د ابزارو د آلاتو جنگ دی، د توپو د ټانک د مشکو تایرې جنگ، دا ختم شوی په افغانستان کې نشته. یو د افکارو جنگ دی، د افکارو جنگ په 100 مراتب تر ابزارو تر جنگ سختره او خطرناکتره دی. په افغانستان کې نن د افکارو شدید جنگ پروت دی، جنگ موجود دی، ادامه لري. د پښتون سره اختلاف لري، هم فکر نه دی. پارسی د پښتون سره، پارسی د پارسی سره، دا قومونه ملتونه ټوله د افکارو په جنگ گرفتار دي، د افکارو په مریضۍ گرفتار دي. تر څو چې افکار اصلاح نسی، افکار پرېنول سي، افکار جوړ نسی، د افکارو جنگ ختم نسی، د افغانستان جنگ نسی ختمېدلی. تنها ژبه او مکتب دی چې دا جنگ ختمولی سي. تنها هویت دغه قوم دی چې دغه جنگ ختمولی سي. راسې خپل هویت وپېژنو، خپل هویت آباد کړو، خپل هویت وساتو، خپل هویت وروزو. جاپان چې جاپان دی، هغه
خپل پر هویت باندې کار کوي. هغه ادبیات دغه شاهزادګان پاچاهان ګرد ادبان دي، بلکې زموږ د پښتنو تاریخي خلک زموږ پاچاهان ګرد ادبان و. میرویس نیکه ادیب و، هغه پښتو فارسی عربي درې سره کې مهارت درلودی. احمد شاه ابدالي ادیب و، شاعر و، لیکوال و، ولی الله و. عجب تاسو وګورئ خوشحال خان بابا څومره غټ ادیب و، سردار نه و، د قلم د تورې خاوند نه و. یو فارسی پوه ویلی دی منوشر مرتضوی، هغه خپل لوی استاد دی، هغه فردوسی و، حافظ و، سعدي چې درې سره یو خواته کې د ترازو، اما خوشحال خان او بل خدام پر دروند دی. موږ خو هر څه لرو، خو زموږ څخه ورک کړي دي، زموږ څخه خرڅ کړي دي. دا خیانت، دا جور جفا دي بس سی بالا خاتمه دي پیدا کی. عزیزانو خپل ځانونه به نه خطاباسو، خپل ځانونه به په یو دي نه خوشاله کوو چې موږ په افغانستان کې ډېرې دیني مدرسې جوړې کړې دي. دا خدمت نه دی. یوه تخصصي مدرسه لکه ازهر مصر، دیوبند هندوستان، ام قرې عربستان، المصطفی جامع قم، یو داسې یو څو مدرسې چې موږ په افغانستان کې جوړ زموږ پر کفایت کوي. خپل هویت باندې کار وکړو. دا زموږ په هویت سره کار نه لري. دا جلا خبره ده چې د پښتو پوهان مولایان متهموي چې وای موږ هویت خرڅ کړی دی یا خرڅوي. د دې څخه به ځان د مولایان څنګه خلاص کړي؟ دا تاریخ ثبتوي. راسي دا یو غټه بدنامي ده، دا یو غټه ناپوهي ده. راسي خپل د هویت سره کار وکړو، خپل په هویت کې، خپل په مکتب کې خپل ټول شی په دقیق او په صحیح شکل باندې زده کړو. خو بالا ستاسو وخت نه نیسم، ښه شپه ولرئ، ودانه اوسئ. ستاسو د اورېدلو توجه څخه ډېره مننه. خو تاریخي او خوږې خبرې زموږ د مکتب خوی او خصلت دی. پر لوی خدای مو سپارم. ودانه اوسئ.